السلام علیکم ورحمت الله. د بروفین د هر کور ضرورت دی. د بچاله ورکوي او چاله به نه ورکوي. د شپږو میاشتو نه په کته باندې دا ورکول ښه نه دي. د دې په ځای باندې پیناډال، پیرسټامول موجود دي، هغه ورکوي. کومو خلکو ته چې مخکې د بروفین نه یا د ډیسپرین نه یا د دردونو دوای نه څه الرجي شوي وي، څه ریاکشن شوی وي، هغې له به نه ورکوئ. کومو خلکو ته چې د معدې مسله وي یا ورته وینه راغلي وي، زخم وي په معده کې، هغې خلکو له نه دي ښه. کومو خلکو ته چې هارټ فیلور د زړه فیل شوی وي یا هغې ته د ګردو مسله وي یا د اس جي پي ټي او د اینې د لیور مسله وي، هغې له به هم نه ورکوئ. او کومه زنانه چې دا ماشوم په خېټه وي، په اخري 3 میاشتو کې بروفین ورکول منع دي. دا د څه دپاره دي؟ د تبې دپاره، د مرۍ د خوږو دپاره او د دردونو دپاره. خو دا د مرض علاج نه دی. مرض یا به ملیریا یا به میادي یا به نمونیا یا به سرسام وي یا به دستونه وي یا به د ګردو زخم وي یا به د وړو بولو زخم وي. نو دا صرف د ایمرجنسي په وخت کې به تاسو ورکئ، بیا به د خپل ډاکټر نه د خپل مرض علاج کوئ. دا که چېرې ډېر شو نو د اینې ته هم نقصان رسوي او معده هم زخمي کوي. د شپږو میاشتو نه د کال په عمر په منځ کې نیمه چمچ د ورځې 4-5 پیرې ورکولی شي. د 1 کال نه د 3-4 کالو پورې 1 چمچ روغه هر 6 غنټې پس ورکولی شي. او د 6 او د 15 کالو په عمر کې بیا ډي اس میلاویږي، پای کې 200 ملي ګرامه وي، نو هغه 1 چمچ هر 4 غنټې پس ورکولی شي. خو د دې مطلب دا نه دی چې دا د مرض علاج شو. دا صرف ستاسو د ایمرجنسي په حالات کې د ماشوم یا د هغې لوی تبه ختمه شوله او تاسو ته موقع میلاو شوله، خپل نږدې ډاکټر له لاړ شئ او د هغه نه خپل علاج کوئ. دې ته وایي سیمټوماټیک ټریټمنټ، مطلب وقتي علاج، هسې نه چې شپه ورځې وله ورکوئ. السلام علیکم.